السلام علیکم دوستانو، احمد ټایمز ته په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وي راته. دوستانو د پروازونو او ویزو باره کې ډېرې زیاتې نن سبا خلک پوښتنې کوي او دوی سره ډېرې اندېښنې پیدا شوي دي چې ګواکې ویزې خلاصې شوي او که نه. د هغې ترڅنګ دوی د پروازونو بندېدلو سره هم ډېر اندېښمن دي چې ګواکې پروازونه هم بندېږي. نو نننۍ ویډیو کې د پروازونو او ویزو باره کې معلومات درکوم. هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ ترڅو ستاسو سره دې باره کې کوم اندېښنه چې دا تر یوه بریده پورې ختم شي. اول به راشم پروازونو باره کې به درته ووایم. دوستانو، متحده عربي اماراتونه افغانستان ته او افغانستان نه متحده عربي اماراتو ته پروازونو باره کې تر اوسه پورې هیڅ دسیسه شته نه چې ګواکې دا پروازونه دې بند شي. که موږ خپل ملک افغانستان وګورو نو الحمدلله هلته د کووډ-19 یا کرونا وایرس حالات د نورو ملکونو په نسبت ډیر ښه دي او په متحده عربي اماراتو کې پیښې دومره کمې شوي دي چې مخکې چیرې هم نه وي. نو دغو حالاتو کتو سره کوم ملګري چې اندېښمن دي چې ګواکې متحده عربي اماراتونه افغانستان ته او افغانستان نه متحده عربي اماراتو ته د پروازونه بندېږي، نو تاسو هیڅ تشویش مه کوئ. تر اوسه پورې داسې هیڅ هم نشته چې ګواکې دا پروازونه دې بند شي. که داسې څه وو نو انشاءالله بیا زه تاسو خبروم. را به شمه د ویزو باره کې به معلومات درکړم. د یو 2 ورځو راهیسې زیاتو ملګرو ځینې پوسټونه لیدلي په سوشل میډیا باندې او یا شاید د ځینې ملګرو څخه اورېدلي دي چې ګواکې متحده عربي اماراتو پخې ویزې خلاصې شوي یا ویزټ ویزې خلاصې شوي دي. نو دوستانو، دغو باره کې به زه تاسو ته دومره ووایم چې تر اوسه پورې چې دا ویډیو زه جوړوم نه ما د جوازاتو ویب سایټ کې څه لیدلي، نه د دوی په رسمي ټویټر پاڼه باندې ما څه لیدلي او نه کوم نور داسې مین میډیاوې چې هغه هالیس ټایم او ګلف نیوز او دغه ترڅنګ نور هم دي، نه ما په دې کې څه لیدلي دي چې هاو خلکو لپاره پخې ویزې خلاصې شوي دي کوم چې د متحده عربي اماراتو څخه بهر دي. خو ما چې د مختلفو ټایپینګ سنټر والا سره معلومات وکړل او ځینې ښه کسان چې ویزې وباسي او ورسره ښه کمپنیانې چې ویزټ ویزې وباسي، نو دغو کې ماته ځینې کسانو ویل چې تر اوسه پورې پخې یا کاري ویزې نه دي خلاصې شوي. بعضو کسانو راته ویل چې مخکې به د ویزې په سیسټم کې نه جمع کېدې، اوس جمع کېږي او ورسره ځینو راته ویل چې خلاصې دي خو صرف هغو کسانو لپاره کېږي چې د دوی مخ نه ښیي. دې باندې شاید ځینې کسان نه پوهېږي. د هغه کسان یې دومه چې څوک د منیجرۍ ویزه غواړي، څوک د ایچ آر ویزه غواړي، څوک د انجینرۍ ویزه غواړي یا د کمپنۍ مالک یا د کمپنۍ معاون ویزه غواړي، نو دغو کسانو راته ویل چې دغو کسانو ته پخې یا کاري ویزې خلاصې شوي دي. نه هغو کسانو ته څوک چې مزدورۍ ویزې اخلي او دغې ترڅنګ یو نیم خدم راته ویل چې نه واړه پخې ویزې خلاصې شوي دي. نو دوستانو، ما تاسو واړو هیوادوالو ته مشوره دا ده چې یو څو ورځې انتظار وکړئ تر څو دې باره کې دقیق معلومات را پیدا کړم. زه تر هغې پورې هیچا ته هم داسې نه وایم چې پخې ویزې خلاصې شوي دي تر څو پورې چې یا رسمي اعلان نه وي شوی یا په خپله ما نه وي لیدلي یا د هغې ترڅنګ هغه کسان چې ما سره همکاران دي دوی راته تایید کړي نه وي چې پخې ویزې خلاصې شوي دي. نو ستاسو واړو څخه هم هیله دا ده چې یو څو ورځې انتظار وکړئ تر څو دې باره کې زه تاسو ته انشاءالله دقیق معلومات را پیدا کوم او بیا به درته ویډیو پرې جوړوم. تر هغې پورې لږه ګزاره وکړئ د یو نیم کال تاسو صبر وکړو، د یو څو ورځې نور هم وکړئ تر څو دې باره کې دقیق معلومات وشي. د پخو ویزو ترڅنګ کم کسان چې ویزټ ویزو ته انتظار دي چې ویزې باندې متحده عربي اماراتو ته لاړ شي، دغو کسانو ته هم ما مشوره دا ده چې نارمل خو دا ویزې لا تر اوسه نه دي خلاصې شوي، خو ډېر امکانات شته چې نږدې راتلونکو ورځو کې خلاصې شي. نو که دې باره کې هم کم معلومات راتلل، تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به مو خبروم. نور نو الله دې وکړي چې د پروازونو او ویزو باره کې ستاسو سره کوم اندېښنه وه هغه تر یو حده پورې حل شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به مو پوه خبروم. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. حاد او آباد اوسئ.